السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د دریم پړاو دوهم لوست ته ښه راغلاست. هیله کوو چې د دوهم لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کړئ. اول، الف د انګلیسي د کوم توري معادل دی؟ دوهم، الف مد د انګلیسي د کوم توري معادل دی؟ هیله د نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دا دوهم لوست کې د دوو نورو تورو ب او پ معادل توري درته وړاندې کوو. په پیل کې به ب ته راسو چې په پښتو حروفو د ب نوم دغه ډول لیکل کیږي. ب او غږ یې د انګلیسي ژبې د بي په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د ب نوم داسې لیکل کیږي: ب. اوس د ب توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای درته وړاندې کوو او هیله کوو چې تاسې هم راسره تکرار کړئ. بادام په انګلیسي داسې لیکل کیږي: بادام. او د بادام انګلیسي معنا ده آلموند. باز په انګلیسي داسې لیکل کیږي: باز. او د باز انګلیسي معنا ده ایګل. بخار په انګلیسي داسې لیکل کیږي: بخار. او د بخار انګلیسي معنا ده سټیم. د دا لوست دوهم توری پ ده چې په پښتو حروفو د پ نوم دغه ډول لیکل کیږي: پ. او غږ یې د انګلیسي ژبې د پی په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د پ نوم داسې لیکل کیږي: پ. اوس د پ توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای درته وړاندې کیږي. هیله کوو چې تاسې هم راسره تکرار کړئ. پښتانه په انګلیسي داسې لیکل کیږي: پښتانه. او د پښتانه انګلیسي معنا ده پښتون. پلار په انګلیسي داسې لیکل کیږي: پلار. او د پلار انګلیسي معنا ده فادر. پوخ په انګلیسي داسې لیکل کیږي: پوخ. او د پوخ انګلیسي معنا ده کوکډ. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو، تر دریم لوست پورې تاسې د خپلو ملګرو سره داسې لغاتونه پیدا او په کمنټ کې راته ولیکئ چې ب او پ پکښې راغلي وي. خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه.